په شپه کې چې ټول خلک بودي نو څه خلک داسې هم وي چې هغې ویښې او څه داسې چې هغه انسانان هم نه بلکې نور مخلوق او دغه شان دا یو کیسه ده د یوې جینۍ چې په ورځ کې هغه په کالج کې سبق وایي خو په شپه کې هغې نه بل څه جوړ د کلي په یو مشهور کالج کې یوې جینۍ سبق وایي چې د هغې نوم عایشه و هغه ډېره ښایسته وه لوی ویښته او ښکلې موسکا د هغې سترګې داسې وې چې په هغې کې جادو چې چا به ورته وکتل هغه به یې ځان ته راکاږه په کالج کې د اکثرو هلکانو دا کوشش و چې دې جینۍ سره خبرې وکړي خو عایشه همیشه خاموشه وه هغه به چا سره نه میلاوېده خو چې شپه به شوه او هغې به موبایل راواخیسته نو هغه عایشه وه بیخي بدله وه هغې به ښکلي ښکلي تصویران اچول ښایسته ښایسته ویډیو به یې جوړولې او هلکانو به هغې ته اکثر میسیجونه کول او دغه شان هغې به یو یو کس په خپل جال کې راګیره په بل ورځ به یې هغه ته ووایي ته ما سره میلاوېدل غواړې اکثر هلکانو به سمدستي ووایي چې آو بیا به ورته هغې ځای وښو د ښار نه لږ لرې یو سنسان سړک چې هلته کې رڼا کمه او خاموشي ډېره وه ډومبې هلک چې لاړه چرې واپس رانغی بیا دویم لاړه بیا دریم لاړه او دغه شان په دمه دمه هلکان غیبېدل شروع شو په کالج کې دا خبر خوره شوه چې څه هلکان د کالج نه غیب شوي دي چې هېڅ چا ته پته نشته او څوک هم نه پوهېږي چې دا څه چل کېږي یو ورځ یو هلک چې نوم یې حمزه و هغه بچ شو هغه هم هغه ځای ته تللی و خو هغه څه اثرات ولیدل او د هغې په وجه هغه راوتښتېده د هغه د مخ رنګ زیړ شوی او د هغه لاسونه رپېدل هغه ووی هغه جینۍ نه را عایشه جینۍ نه را د هغې مخ بل شان دی هغه بدله شي د هغې سترګې سرې دي او د هغې غاښونه ډېر بل شان اوږده دي او هغه اوازونه هم کوي خو بل شان اوازونه دي چې هغه د انسان نه ښکاري خو خلکو د هغه په خبره یقین ونه کړ حمزه له خوب نه ورته او ډېر یېرېدلی و چې کله خلکو په حمزه یقین ونه کړ نو هغه یو بابا پسې لاړه بابا ته یې ټوله کیسه وکړه دې نه پس بابا سترګې بندې کړې او څه ویل یې شروع کړل او لږ ساعت پس یې وویل دا عامه جینۍ نه ده دا یو شیشکه ده چې په نېټ باندې هلکان په خپل جال کې راګیره کړي د حمزه زړه په درزېدو شو بابا وویل چې ما له د هغې داسې نشان پکار دی چې ما ته د هغې اندازه ولګي په بل ورځ حمزه کالج ته لاړو او ډېر په ګرانه باندې یې د هغې هغه بوتل اوچت کړ چې په کم باندې به دې جینۍ اوبه څښلې هغه بوتل یې بابا له راوړو بابا په هغې باندې څه دم کړل او سترګې یې پټې کړې او ویې ویل د دې جینۍ کور ما ته معلوم شو شپه وه بابا حمزه او څه نور هلکان هغه ځای ته ورسېدل او هلته کې یو پخوانی او روان کندر و دې دروازه په ارام باندې کولو کړه دننه مکمل تیاره وه او سمدستي یېرېدونکي چغې شروع شو څه راغلي یې تاسو دلته څه کوئ تاسو دلته دا هغه جینۍ وه چې اوس یې مخ بیخي بدل شو ویښته ببره سترګې سرې او خپې اولته ټول هلکان ویرېدل او شاته شو خو بابا همت وکړ او رامخکې شو هغه په تیزه تیزه تلاوت شروع کړه شیشه کې چغې کړې او دیوالونو له به تله راتله په کور کې دننه عجیبه منظر و بابا بیا اوبه راواغوستې او په دې باندې یې ونوستې او دې سره یې څه ویل شروع کړل او بیا یې په دم چوپ کړ دې سره شیشکه کمزوره شوه او په درست سره په ځمکه راوغورځېده بابا هلکانو ته وویل زنځیران راوړئ هغې سره زنځیران و او هغه یې پرې کلکه وتړله دې نه پس یې د کمرې یوه دروازه کلو کړه نو ویې لیدل چې هلته ټول هلکان قید وو د هغه هلکانو چې دې مخکې غیب کړي وو هغې ټول ازاد کړل او سهار د وخته یې دا کور همیشه دپاره بند کړ نو اوس تاسو پام کوئ ځکه چې تاسو سره په نیټ باندې ګپ لګولو والا جنکۍ نه دي بلکې شیشه کې دي چې هغې خپل جالونه خاره کړي دي نو د دغې جالونو نه ځان وساتئ